अब इस्लामी पोस्ट के वजह से पोस्ट कौन से जवाब को او د سنتو په طریقې کوم او وړکای مې اړو کوم تر 20 کلن زه 15 کالج راته شه داود مسعود ورولي کا داود مسعود ما غادر تکړ دل تراشه تبر سره هغه دغه لایف کې چې راغله دې سره بټاګي زه به تا فرند کوم بیا به درسم سمه ده ما بس زه تاسو ته وکړم چې تنځاو جواب ورکم زه به واستیا او رسې دوی د څنګه جواب ورکوم ما ته خدای په دومره غاټه زبره نه نه پرېږ د مړه غاټه او نصیحت خبره سایدي ورکی کا بده تا وایا چې پیغام کاوه څه الټا موټا کارونه نه کاوه ته تا وایا انسان د کمزور دی یو به ماته د خور ویلې دي عمر به ګیره نه پرېږدي دا د پښتون ته به په عمر سي مړ کېږم ته به د ښایسته چټ پټ دا به زما بالکل وعده ته به نه پرېږدو خو ته به څه کوې ته به یو ملت ته به دا کارونه نه کوې چې کوم د حساب کتاب کوې کنه ته به دا نه کوې ته به زموږ د مسلمانۍ طریقه استعمال 15 وخته لمونځ به کوې لمونځ خو به کوم خو بیا تا ته به درکوم چې دا زه په مونځ ولاړه یم لمونځ به کوې صحیح طریقې به کوې او داس به وایې چې زما نه څه غلطۍ شوي دي په دې زه معافي غواړه الله پاک ته به ژاړې سوالونه به بیا اوداسه به کوم نه خو غسل به وکړې ښه به ولامبېږې په دې نه بس به لمونځ کوې اوداس به کوې تبلیغ ته به لاړه شې عالمان به درته راوله هغه به دوا درته وچلوي تبلیغ به درته خو د هر شي نه به دې پوه شي صحیح ده خیزه به تبلیغ کې کال ته ماته څوک جنسي زیاتۍ را سره وکړي دا خو لګیا وي تبلیغ کې خدا کار نه تبلیغ کې دا نشته تبلیغ کې بس د سره لړ شي پیغام شدا نه ودا د سره څوک به مخ نه دروړاوي خو ته به صحیح تبلیغ ته به پاسپورت واخلې ته به اول امریکا ته راشي زه به تا ته امریکا دروخم بیا به زه درسم پاکستان ته بیا به ما او تا کینو سره کوم ځای خو که د تا امریکا خوا کسبه بیا به تا دلته پاتې سې او که چېرې پاکستان خو نو بیا به هلته پاکستان وزیرستان به جوړ کړو ته زما نمبر ته راشه ماته نمبر هغه کا نمبر ته چې په واتساپ په مسنجر سره راپوي بای پلیز کولا بای د نور مرګري دی پښتانه یستای بای کمزله ما کوي پلیز دا به تاسو شکریا وي او د کا سره چې موږ له خبره وکړو له خبره سره پوي کی څه फायदा حافظ ګل سلام مسعود دا زمونږه ګران مرګري دی دا په خبره پويږي نور ډېر مرګري دی او ته هم ګل پښتين ارشاد الله او ډېر کسان دی بای دا د مرګري کمزله کوي پلیز کمزله ما کې په خبره سره پوي کی په خبره سره خلاص کی ان شاء الله دالک لګیا د دالک امریکا ته راولم دالک ز امریکا ته راولم دا به امریکا ته ز بیا موږ به بیچ ته زو موږ به کینکون ته زو موږ به پلاوا نه یو هنګ لایډینګ به کو لغنه بزان کو لکه مرغی غوندې راچو پاوا کې به راځوړان دي ته به راځي دلته ول ته به پاسپورت جوړې ته به ویزا ته اپلای کې زما کا سپانسر کم او موږ به امریکا وګورو دغلته به راسو بیا به ښایسته دواړه به پیډیکیور مینیکیور به وکړو داسې آرایشګاه ته به لاړ شو ښایسته ویښتان به جوړ کړو او آرایشونه به وکړو نه خو درته به یو ملت ته به د اسلام طریقه ته کال به تبلیغ ته ځي تبلیغ ته جب توبه او واسطه چې څه مې انجاز کړی دي په دې نه نور داس کارونه نه کاوه ټیک شولا ولا په دا څو کم تبلیغ کې خو زه کالج ته ځم نو کالج نه به ما ته رخصت راکړي نه کالج پریک دلته په اسلامي کتابونه درته وایي موږ سره غړ کلمان دي حالمې دي غړ دا کتابونه دا خبره چاوري تاس به وایي چې زما د پلار د بچیانو د لیکنه د ټولو متوبه ده چې بس کړي دي په دې ما او توبه ده په دې دنیا هم په آخرت ته به دومره خوشاله ژوندۍ تر کې دا خو هیڅ خوشاله ژوندۍ نه ده تو درېږه خیزه به دلته خپل جومات هم دروکیم که نه زه خو جومات ته ځم 15 وخته مونځ کوم 2 دقیقې ته ما سره ودرېږه اوس دلته دا رایشګاه ما تا ته درو ښودله خپل کار وښیم په موږ خو غاړ لرو بیا به د موږ عالمان خفه سي که نه او زه خو وروره دغسې موټر مې ښه ایسېږي دغه پارش مخکې ما سره دې ته پارش یې وایي که نه دغسې یو موټر خدای پاک راکړی دا کوم ولاسې ډېر غټ عالم ده او داسې ډېر غټ کرامات لري دغسې یو موټر خدای پاک راکړی و خدای نه مې هم قربان کړي ډېر خوږ ده خو داسې هر شي نه راکړي
تا ته به داسې غټ موټر واخلي خو چې زموږ خبرې ومانې که نه پورش منم ټول منم ته ما ته غټ د دغه موټر پیسې سره ټیکټ او دغسې یو غټ جومات به راته جوړې زه به بیا په هغه جومات کې عالمه یم صحیح ده زه به درته پرېږدم د امریکا ته به ما ته د امریکا په سټایل اوس ګوره دغه ځای کې ته خپل ټایم ته وګوره دلته یوه 15 بجې دي که نه 11 زه به 2 دقیقو کې که دا لایف ولم سو زه به بیا هم تا راخلم کامران بای کوم ځل ما کوي کامران بای لږ خبره ته غوږ ونیسئ حبیب رحمان کامرانه کنځلې کوي زه ولا مور ته شروع سم څنګه ده ولا که بیا نه هېڅ مه کوه ته هېڅ مه کوه خبره یو منټ بای دغه عبدالرزاق بای داس کارونه مه کوئ شاهین تاسو خو لږ په خبره چې سره پوهېږي بای دغه کشري یستی لږ خواري منل غواړي یار شئ ما خو دوی ته هېڅ هم نه دي ویلي زه تا سره غږېږم موږ خپله پلان ټور پلان کوو لکه لګیا به یو راځو به زه به وطن ته درځم وزیرستان ته به درځم د فقیر اپي کلي ته به ورځم دا د فقیر اپي کلي کلی له تاسې نه څومره لرې ده خبره مسنجر ته راشم ته دغه ملګري کنځلې کوي دی خو ما ته ښه کوي داسې غلطو حرکتونه شروع کوي صحت ته ښې دي کنځلې چې څوک تا ته کوي هغه بیا د تا نظر دا نه ګناه دی د دې ښه ګناه شي زموږ ښه ګناه شي زه ورته که ته کنځل ما کوې ناشي اوس ګوره دلته دا د زاړه خلک اوسېږي په هغه کور کې که نه ودرېږه زه ته روښیم دلته اوس ګوره دغه کور کې زاړه زه به یې ننه ته وښیم اوس دغه د زړو خلکو کور ده که نه لکه څنګه چې کله څوک زاړه سي بیخي د ځان خیال نه سي ساتی دا د هیریټیج د سټرلینګ ریټ دغه یو هغوی کور ده دې جنه چې څنګه ما دلته کور اخیسته بیا به زه داسې ته خپل کور هم در وښیم دا ځای مې ډېر ښایسېږي په دې د دې د کور شاته مسجد ده او په مسجد کې 5 وخته اذان کېږي swear to God کنه اذان کېږي زه به تاسو ته دا در وښیم وزیرستان کې به داسې کورونه په دې ماډل جوړ سي که نه دغه مشکل ده تا ته به وزیرستان شه مونږه کور درکړي ما درته اول مدرسه به درکړي هر شی به درکړي تا ته به عالم راولي عالمان به راولي مدرسه نه دلته دغسې هلته مسجد ده دغه ګوره کلیسا ده او دا د یهودانو هغه ده ګوره دا اوس ګوره دا وګوره دا ټیمپل اف اسرائیل ده که نه دا ټیمپل اف اسرائیل ده هغه مخامخ مسجد ده که نه هغه مخامخ مسجد ده پلیز ملګریو دا یې خبره واورئ زه خبرې نورې ورسره کوم د تبلیغ دغه په باره کې تاسو کنځلې مه کوئ پلیز زه د تاسو نه پرده کوئ چې باید داسې کنځلې مه کوئ او چې مونږ لږ سر سره خلاص کړي پلیز تاسو که افغانیان وي چې څوک به مسلمان وروڼه وي کنځلې مه کوئ چې لږ په خبره سر سره خلاص کنځلې کوي مسلمان اسلامیات دوی نه یو منټ نه به کوي دا شریف الله به یې کنځل مه کوئ شریف الله پلیز کنځلې مه کوئ دا ګوره داسې په مسجد ده دا اوس د مسلمانانو مسجد ده دا ګوره دلته شیشې دي پکې هلته ګوره ودې کته دا مسجد ده چوکیان هم پکې ایښي دي شیشې هم دي پکې نو زه خو ډېر اسلامي وطن کې یم زه خو هلته ډارېږم چې باجوه فوجیان به راسي ما به ریپ کړي دا ګوره دا امریکن مسلم انسټیټیوټ ده او دا پکې ښایسته له نرې نږدې نه به هم در وښیم دومره دا ګوره دا امریکن مسلم انسټیټیوټ ده دا ښایسته مسجد ده او زه د دې مسجد همدغه شاته اوسېږم نږدې مې مسجد سره ځان ته کور اخیستی اوس زه مسجد دا بیا مخامخې کلیسا ده دا هلته ټیمپل اسرائیل ده او دلته ښایسته پارک ده دومره ښایسته د شپې چې زه راځي خلک واک هم کوي زه به یې در وښیم نو داسې پاک صفا جای په دې لیول باندې به مسجد نه وي په وزیرستان کې دا مصیبت دا ده که نه ما سره داسې مسجدونه دي داسې صفا سوتره مسجدونه دي چې ښایسته ایسي پکې لګېدلي دي ګرمه اوبه دي پکې او ټنډه اوبه دي پکې داسې ښایسته